سلامونه دوستانو، الله دې وکړي صحتمند وي. هماغه کور ته راغلي وو، هغه رکشه م چې ورته اغوستې وه، غوا م چې ورته راغوستې. تاسو راځئ، خبر نه وي چې موږ راغلي. او بابا خو راوتی. بابا څنګه چل دی؟ ستر ګیټ خو دې م لګولی دی. صحت دې ښه دی؟ راځه. ستر ګیټ خو دې م لګولی دی، دروازه خو دې م ستره لګولې. هو شکر ده دغه هغه وخیره و همدغه تاسې مهرباني وي تاسې او هغه و را سره رکشه کور کې ودروئ. رکشه کور کې درو دغه څوک شته که نشته؟ اوس بیولې دا حالت بیولې ستر ګیټ هم لګولې. مخکې د دوی وړه دروازه وه، رکشه نه وه، رکشه به نه ننوته. اوس الحمدلله وګورئ ماشاءالله د رکشې دپاره یې ستر ګیټ هم لګولی دی. څوک خو نشته، اجازه شته؟ ستړی مه شي. څنګه یې؟ جوړه یې؟ ماشاءالله څومره تازه شوې ته. څنګه یې؟ چېرته لاړه وې؟ ستړی مه شي. چېرته لاړه وې؟ نه همداسې سبق ته لاړه وې؟ چېرته لاړه وې؟ که لوبې دې کولې؟ سبق نه لږ مخکې راغی. چې وایي؟ قرآن شریف وایي؟ نو ته اوسه پورې الفبې دې خلاصه کړي الف لام کې، نو تا باید قرآن شریف نیمایي ته خو دې رسولی دی که نه؟ پلار خو دې اوس نه وځي کار پسې؟ پلار ته ګوره اجازه ورنکې ګوره ښه، چې پلار دې کار پسې وته رکشه هم بیایي غوا هم درنه وړو بیا. او که نه پلار دې باید همدلته کور کې ګیټ خو م ستر لګولی. څنګه دی؟ ښکلی ګیټ دی. ښه غوا څنګه ده؟ ښه شوده موده کوي؟ څومره شوده کوي؟ 4 کیلو. بچی باندې زم ډېر خفه شوم، بچی مړ شوی و که نه؟ زه الله به خیر کړي. او رکشې ته مې انشاءالله عجیبه به ته راشه ما سره ودرېږه، مکتوب هم راوړی ورته ښه. موږ انشاءالله همداسې بیا ځو که وشو ترافیکو ریاست ته م ځو، یا به د پلیټ بندوبست درته وکړو انشاءالله، یا به د پلیټ بندوبست درته وکړو. که پلیټ نه شي همداسې یو ورکې سیسټم به درته برابر کړو انشاءالله، ترافیک به درته څه نه وایي ښه. او بله خبره حاجي بابا، اوبو مشکلات دلته څنګه دي؟ اوبه څنګه دي؟ اوبو سختي ده، داسې څا به درته ووهم کور ته به بمبه درته راتېروم. صحیح ده؟ غوا دې م شوي، رکشه دې م شوي، نور څه غواړې؟ ستر ګیټ دې م لګولی دی. یو د اوبو مشکل دی. انشاءالله راغلي یو همدلته کوی سیسټم درته برابرو، ښایسته د اوبو شبکه درته جوړوو. بس د نورو کورونه به م اوبو نه استفاده کوي، تاسو به م ته نه کوئ. پاکې صحي ښایسته ښکلې اوبه بس کوئ. صحیح ده؟ نور خو څه نه غواړئ، دستکول خو دې م شوی. زه الله به خیر کړي. دوستانو الحمدلله د هماغه کورنۍ ده، تاسو وګورئ لکه بالکل هغه حالاتو تغییر کړی ستاسو په مرسته باندې. موږ الحمدلله همدې ساحې ته راغلي یو، پلان لرو چې د اوبو یوه شبکه جوړه کړو. د دې ماشومې په برکت باندې دا شبکه جوړیږي. تاسو وګورئ الله پاک ډېره د دې ماشومې په برکت باندې الله پاک ډېرو مسافرو مرسته موږ سره کړې وه. یو څه اندازه م دوی سره کړې وه، نور به انشاءالله یو څه اندازه په کوهي باندې مصرف کوو، ځکه هغه هم یو ضرورت دی تر څو شاوخوا ګاونډیان او دوی هم ترنه مستفید شي. اوبه خو دې پکې نه دي اچولي؟ ګرمې دي که یخې دي؟ دا ما غوا شوده دي. ما ته پیسې هم نه رالېږي، خو همدلته بې وس کړمه. صحیح ده؟ دوستانو دا وګوره، راځه راشه. دوستانو رکشې والا راغلو، همغه رکشه ده چې موږ ورته اخیستې وه، خبرې ورسره کوو چې دا 100 روپۍ ګټي، 100 روپۍ کور کې ورکوي. همدلته ودرېږه. دا څومره ګروپونه دي پکې لګولي؟ لاس راکړه دې خوا راکته شه، راځه دې خوا راکته کېږه هغې خوا. دا څه دپاره دی؟ دا کیبل ده، دا مې موبایل سره ټچ کړی. سندرې مندرې به اورې؟ نه نعتونه به اورې، نظمونه به اورې، تلاوت به اورې ښه. او که نه چې څوک دې ونه وهي. دا شیان خو دې اوس هم ساتلي؟ دا مې ساتلي دي. ښه 100 روپۍ ګټئ؟ 400-500 روپۍ ګټم. 400-500 روپۍ. کور کې څو ورکوې بیا؟ کور کې 200-250 روپۍ ګټم. تا خو به دې رکشې څومره مصرف کړی، دا شیان دې م کړي دي، دا ګروپونه دې م پکې لګولي، دا څومره مصرف دې په کړی؟ بس دا همدې سره ښه ښکاري که نه. ښه شوقي سړی. مانګه غوښتو خو هغه د خدای را نصیب کړی. زه خدای مهربان دی. او د غوا ماشوده خرڅوئ؟ هو مطلب چاره روانه ده د کور؟ هو سیسټم روان دی کور؟ خوراکي او دا شیان خو کېږي دې پیسو باندې. ګوره لوفري ونه کړي ښه بچیه. ګوره د کور ټول مسؤلیت تا ته در په غاړه دی. صحیح ده؟ د پلار د سپین ږیری دی. ته که بیا غواړې چې همغه حالت ته لاړ شي، د خلکو کورونو ته لاړ شي، پردي تشنابونه صفا کړي، نه غواړې که نه؟ خو چې نه غواړې د پلار خبره به منې، چې خپل کار روزګار به کوي، خپله مجبوري او غریبي به کوي، چا سره به ضد بازیانې نه کوي،
او نه به چا سره سپیډ وهي. صحیح ده بچیا؟ انشاءالله موږ د رکشې مکتوب هم درته راوړی دی. لږ وروسته ځو ترافیک او ریاست ته هغوی سره هم خبره کوو. که پلیټونو بندوبست چېرته وشو پلیټونه هم درته موږ اخلو. ښه اخلو خو موږ مصارف ټول موږ ورکوو د پلیټونو، خو که چېرته آزاد و خلاص و انشاءالله موږ ترتیب برابر وکړو. نو هڅه کوو چې خبرې ورسره وکړو چې داسې یو ورکه تا ته درکړي چې تا ته به انشاءالله څوک څه نه وایي. ما ووایي خدا مه وایي. بې ځایه ځای کې به ودرېږي که نه؟ نه له روانې د اډې تسې لاړ سم دا اوس هم وهي ورکته اوس دې څو روپۍ ګټې؟ ته روپۍ راوباسه زه وګورم. اوس مې دغه پیسې ګټلې. ما ته یو 400 روپۍ تیل مې اچولي دي. 400 روپۍ تیل دې څنګه اچولي؟ خو بیا دا خو نو د دې خو ټنکۍ په 300 روپۍ ډکېږي. نه ون څه دی 100 د 100 دا خو 200 روپۍ دي. نو اوسه پورې دې 200 ګټلي. بیا وځي ډوډۍ نه بعد بیا وځي ډوډۍ کور ته رارسوي. همدغه لاین پیچلی. بس کوشش کوه چې مزدوري وکړي بچې. ښه که زه خبر شم چې نو فرید یې کړې په دې پوه شه چې رکشه یو بل چا ته بیا ورکوو. خپله مزدوري به کوي. صحیح دی بچې؟ خپلې کورنۍ د خویندو وړو ورونو باندې پام کوي. صحیح شو؟ ته راشه که نه کور کې پیسې ورکوي که دروغ وایي؟ څو روپۍ ورکوي؟ تا باندې خرچه کوي که نه کوي؟ دی ونه څنګه خرچه نه کوي؟ نه کوم ټایم کېنیسې بوم ځمه کله زوزګار یم کله کله چکر ته وځي که نه؟ ما ته وګورم چې جمعې پورې کله کله داسې چکر ورکوه. جمعې په ورځ چکر ورکوم. بس کله کله 300-400 روپۍ دې ګټلې یو سجي چرګ پرې خوره که نه؟ ولې نه؟ او که نه دا خو ټول د دې برکت. هېڅ شی هم در باندې نه دی خوړلی. بس دې جمعې کې چې در باندې چرګ ونه خوړو ما به خبر کړي. صحیح ده؟ صحیح ده. 500 روپۍ به ورځې تا ته درکوي. به 300 روپۍ چې پوره شوې رکشه خو همسې هسې خپله ده. چرګوړی به واخلې وبې خورئ. صحیح ده؟ صحیح ده. دا صحیح ده بچیه. خیر شو دوستانو وګورئ الحمدلله دغه کورنۍ ده چې له درده له سترګو اوښکې تللې. اوس وګوره په خوله یې خندا ده. همدا ستاسو هېوادوالو مرسته سره موږ تش ذریعه د دې ګرځېدلي یو چې د کورنۍ ته موږ ستاسو امانت را رسولی. او الحمدلله دلته د کوهي بندوبست هم روان دی. فیب سکیم شبکه ورته جوړوو. د دې کور په برکت او د دې ماشومې په برکت به شاوخوا ټول کورونه او هغوی به هم د اوبو نه مستفید شي. او انشاءالله همدې کورنۍ ته به شخصي بمبه کور ته راتېروو چې مطلب کور کې به د اوبو نه استفاده کوي. جزاک الله خیرا.